وې چې مینه څه ده نو ما ته ورته ور یاد کړې زما سره د دې نه هم مثال نه و جانانه. کله کله و چې زه زړه مو ته غوندې شول قسمي صاحب یا غدوه شرینه مې د خولې نه وتل چې احساس خوړل سر د لیوانه په دې ښار کې احساس خوړل سر د لیوانه په دې ښار کې د بل په تمه مکې نه سړی په دې ښار کې چارواکی د بزای تنگوی امین وزیره چارواکی د بزای تنگوی امین وزیره نور څه غوړې لاله یا افغانۍ په دې ښار کې په دغه پنډال شي ډېر داسې کسان نوستي چې د مکین د خورې سره تعلق لري اکثریت خلک بابا ګون نوستي او ډېر داسې دي چې شاعرون نه دي. نو تاسې ته زه یو څه خبرې دا کړل غواړم چې اول په دغه شی باندې میشتو ذهن سره خلوص کی چې نن د پروګرام در جوړولو مقصد څه شو. آیا صرف تفریح دو انټرټینمنټ دی یعنی د ټیمپاسي د پوره میشتر جامعي چې وا سره وکی دا شعر لیکل شاعر چې په سټیج ودري آیا دغه دا مقصد ده چې سامعین اوریدین کی خوشول کو په خپل شرینه سره یا په خپل غمجن قصیده څخه خپا کو نه دغه دا مقصد نشي کېدلای. په دنیا شي د بابا آدم علی السلام نه رواني سات تر نن ورځې پرې چې د تاریخ په سلسله کې چې په زرینه کوله تیر شوی دي وخت په وخت کومینه پیدا شوی او د دوی سره نوی تهذیبینه نوی ژبه نوی رواجینه تور طریقې په وجود شروع غلي دي. نو د دنیا په هغه کومینه شي یو کوم پښتین هداي چې پښتین کوم په زرینه کوله مخشینای زړ کوم دی چې د دنیا په مخ تمام دنیا منلای دی چې دا یو په کوم دی یو خپل تهذیب ژبه رسم و رواج کلتور لري. نو نن پروګرام من مقصد دا شو چې زه پښتین کوم یو د مو خپل ژبه د افسوس مقام دغه دی چې دغه د پلارا او د نیکانه چې مو ته امیر په خپل کرشر زده کړله هغه پښتو ژبه نن د میشتوسنا په داسې لري روانه دو چې هغه صرف د میشتوس په زبان باندې پوته دو خو نه را هغه چار نه دو پېښ شوی چې د موتو نوای نسل د موتو نوای بچای پښتو ولی کی د پښتو کې توب وکسي په پښتو ځون پوي کو ډېر خلک داسې دي. زه خپل ذاتی دي ته چې په مو دا تیر شوي دي چې کلم به په پښتو شي د ماسټر دا کله وکړله به یو کاسر ته وویل ایجوکیټډ تعلیم یافته کاسو چې خدای د خور نه کدا خو لونه شوی د پښتو شي د شپړاسم یا د ایم د کړل څه پیدا دغه وڅنی کوي بیا مو ډېر افسوس ودرېده ډېر افسوس ته ودرېده چې د میش تعلیم یافته طبقه هغه خلک چې تعلیم یې کړی دی هغه دا خبره کو چې په پښتو ته سکی ځکه چې کزاو ته پښتو ژبه داسې نمونه خپل بچی ته وشي چې هغه بچای په لیکل او په لوستل باندې په پوه شي نو په یقین سره ومنه چې دا بچای وو هیڅ کله د چا د قوت لوندرو نشي او څوک استعمال نکو. نن د موتو په وطن څومره بدمرغۍ راغللې څومره مرګینه وشول څومره ځوانان د موتو په خورې باندې لوند شول وجه څه دو وجه دغه دو چې موتو خپل ژبه ویره کړه چې ژبه مو ویره کړله خپل کلتور دود دستور تاریخ د موتو نه ویر شو ځکه چې زه او ته تاریخ کسي نه تاریخ د موتو اصلي تاریخ د موتو سره په پښتو ژبه پرته زه ته چې د خپل تاریخ نه وکسي د خپل اتل نه خبر نشي نو مقصد د خبره دا شو چې میشتو سو همیشه د پورا په پردي کومینه پسې دریمی صرف زنده‌باد و مرده‌باد نری وای او په میرا بدل شوی موتو ته سوا د جنوزینا د سری ویننا ایسو نر تخصیلی شي. نن خاص مې دادای سول مې دادای چې هر سړی په خپل بچی باندې په نوی نسل باندې دا توجه ورکړي دا کوشش وکړي په چې په خپل بچی باندې میرانه ژبه پښتو ژبه داسې زده کا لکه انګلیش چې پس زده کوي ساينس پس زده کوي میتھس پس زده کوي او نر کتابینه پس زده کوي ځکه چې یو شاعر ورته وایي چې نورې ژبه زده کول کلوی کمال دی خپل ژبه هرول به کمالی ده. نو د میشتوس دا بدمرغي چې د میاز نه وتلی نه وي نو میشتوس پرمختګ نشي کړلای. نو مهرباني وکړئ خپل بچیون سکول ته ولرشئ ښوونځي ته یې ولرشئ
او بچی باندې دا کوشش وکړي چې د پښتې املا زده کو پښتې په لیکل زده کو ځکه چې دغه د موتو مېرانې ژبه دو نو د مېرانې ژبې خیال په موتو باندې فرض او لازم دی